سلامونه، نیکی هیلې، قدرمنو لیدونکو. تیمورشاه کمال یم. شاعر او کتاب خپرونه ده. د پیاوړي لیکوال پښین له اړخه تاسو ته هر اتوار وړاندې کوو او په دغه خپرونه کې د موږ سره ویناوال دی قدرمن فیض شهزاد صاحب او زموږ پر کیمره ملتیا کوي طاهر لیوال صاحب او د پیاوړي لیکوال نور ناست ملګري. ټول تاسو ته سلامونه، نیکی هیلې وړاندې کوو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ هر اتوار و تاسو ته د سویلي پښتونخوا او د شمالي پښتونخوا بیلابیل لیکوال او شاعران معرفي کوو او د هغوی لیکنې، د هغوی کتابونه په تاسو پیژنو او تاسو ته د هغه کتاب پیژنګلو کوو او دا شاعر پیژنګلو کوو. نو قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن کتاب دی لاس د مینې راکړه. زموږ د نن دغه خوندور کتاب دی لاس د مینې راکړه. دا د سرباز آرین چې زموږ د نوي کهول ځوان او زلمی شاعر دی او سپینغر ادبي ټولنه مسلم باغ غړی دی او دغه کتاب یې پښتو ادب ته ډالۍ کړی دی چې په دې کتاب کې یې ټول ټال 99 غزلې او 53 نظمونه شامل کړي دي. یو سل 53 مخه لري او پر دې کتاب بیلابیلو لیکوالو خپل نظریات او خپل فکر وړاندې کړی دی. خو د سرباز آرین صاحب شاعري لاس د مینې راکړه ډیره خوندوره، په زړه پورې او زوروره شاعري ده. په دې کتاب کې ملګرو د ځوان فکر، ځوان تخیل شامل دی او د په دې کتاب کې ډیر خوندور کلامونه او نظمونه را یو ځای کړي دي. د کتاب بشپړ پیژنګلو ده. د کتاب نوم دی لاس د مینې راکړه. شاعر سرباز آرین. ټایټل بسم الله خیالي. کمپوز سرباز آرین. او د قدرمنو که تاسو وغواړئ چې دا کتاب ترلاسه کړئ یا د لیکوال سره خپل تماس ونیسئ، نو د لیکوال د موبایل نمبر د ځان سره نوٹ کړئ 0312847641. دغه د سرباز آرین نمبر ده. تاسو د کتاب د ترلاسه کولو لپاره هم د سره تماس نیولی سئ او هسې که مو زړه غوښت هم د سره رابطه کولی سئ. او د کتاب تصحیح چې کومه ده عرفان سرحدي کړې ده. لومړی چاپ دی په 2021 کې چاپ شوی دی. د چاپ شمیر یې 1500 دی. د چاپ ځای کوټه ده. خپرونکی سپینغر پښتو ادبي ټولنه. د خپرونو لړ یې 5 دی او بیه 2500 کالداري ده. دغه کتاب ملګرو په کوټه کې هم او په مسلم باغ کې هم تاسو ته میلاویدلی سي او د شاعر سره نیغ په نیغه تماس نیولی سي او دغه کتاب ترلاسه کولی سي. نو د ځوان شاعر سرباز آرین چې لاس د مینې راکړه نوې د نوي خیال د نوي فکر شاعري ده او زه د فیض شهزاد صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوم چې زموږ د دې ځوان کهول د ځوان شاعر پر کلام باندې خپل نظر تاسو ته وړاندې کړي. ډیره مننه تیمورشاه کمال صاحب د پیاوړي لیکوال مشر او دارن محمد طاهر لیوال صاحب چې د ستړي پښتون پیج چلوونکی دی او شاوخوا ناست ملګري ستا زما د هر چا د پیاوړي لیکوال. نو دا کومه سلسله چې د ستړي پښتون پر پیج تا او
محمد فایز جبار صاحب او ستا ټولنې پیاوړي لیکوال روانه کړې ده دا د ستاینې وړ ده او زه بې ډېره ستاینه کوم داسې نوي شاعران داسې پاخه شاعران داسې ورک کتابونه کله کله نه اکثره ما لیدلي دي چې هغه کتابونه ډېر نایابه وي ستاسو د لارې څه هغه موږ ته معرفي سي نو دا پر پښتو ادب دا په پښتنو دا پر موږ باندې ستاسو یو احسان دی او تر کومه حده چې د سرباز آرین شعر دی او د شعري ټولګې ده لاس د مینې راکړه دا ګرڅه بنیادي غوښتنه هم دا ده چې تمام انسانیت په یوه کړۍ کې په یوه ځنځیر کې سره پیوسته دي راسته دي او چې دا د مینې لاس یي ژوند به وسایي ژوند به ښکلاوي ژوند به ښایست لري هر شی زه صرف دغه ټایټل چې کوم دی نه هغه دومره خوندور دی شعر به یقینا خوندور وي او دویمه خبره زه دا وکړم لکه څرنګه چې ژوب لورلایي دارنګه کلاسیف الله او مسلم باغ چې کوم دی نه هغه پښتو ادب ته پښتو ژبې ته بیخي ډېر څه ورکړي دي نه او ډېر څه ورسره وابسته دي لا بېورم کې او بیا دا سپین غر چې کوم ادبي ټولنه ده نه د ډاکټر شفیع صاحب هغه مولوي کاکړ صاحب علاداد اکمل صاحب داسې ډېر نمونه چې شینواري صاحب موږ ته یې لیدلي دي موږ ته یې ورسره الله دې روح شاده لري موږ ته یې لیدلي دي ورغلي یو وینو یې نه نو د سرباز آرین یو شعر غزل به ته زموږ مخ ته کښېږدې خبره به هم پر کوو او داد به هم ورکوو افرین به هم ورته وایو زه به پیل لومړی د یو وړه نظم څخه وکم ډېر الله ډېر رواج خوښ مې ملګرو واړه نظم عنوان دی یا سرلیک رواج یو عجبه شان رواج د پښتون په معاشره کې یوه پیغله پښتنه لور ژوند ډالۍ کړي و خپل پلار ته پلار یې پلوري پر سپین ږیري او یا یې ورکړي په بدي کې د خپل ځان ګټې دپاره د هغې ژوند د دوژخ کړي او بیا هم اسکه شمله ګرځي پښتانه مې ننګیالي دي څوک یعنې د پښتانه د ژوند اوس خو الحمدلله ژوند د ډېر سیویلایزیشن خواته روان دی په یو څو کړۍ کې د پښتانه د ناخوالو تمام معاشرتي ژوند دي عکاس کړی دی او رابند کړی دی یو مخ ته په کورو کې چې لور ده د بدۍ ګوره څومره غلط هغه رواج او ژوند زما ډالۍ بابا ته لیکن دغه رواج یو ناسور غوندې اوس هم ډېر ځایونه شته نه ملا غږ پر کوي نه باشعوره غږ پر کوي نه د قلم والا غږ پر کوي د قلم والا که غږ پر کوي دوی یې پر وکړي د هغه د نظم په شکل کې ټول یې موږ ته یې خو نسو راګرځولی نو زه سرباز آرین ته په دغه جرأت چې دا جرأت کم کړی دی چې دغه ناوړی کم رواج یې کم دی موضوع کړی دی په دغه جرأت زه به درته داد ورکوم چې یو بل واړه نظم عنوان یې دی ژوند که هر څومره تر مرګ به ترسي ژوند که هر څومره تر مرګ به ترسي خو بیرته بیا هم تر مرګي ښه دی که چیرې نه وای نو ځان وژنه به هم روا وای یعنی وای بس اسلامي نقطه نظر هم دغه ده چې ستا هره دویمه ورځ ستا هر اوږد عمر چې دی در تېر افضله دی د توبې ځای به راځي په خیر دی ولې د
کله دا سرباز آریان غوندې نه چې ودا یعنې ګوره د ده عمر څو دی فکر چې کوم دی هغه د پاخه چا دی د فلاسفر چا دی په دې حواله نه دا د یو پیغام ورکوي هغه چا ته چې د ژوند مایوسه د ځان مایوسه د کور مایوسه د ټولنې مایوسه دی وایي یا داسې نه ده که د بیا هم بدتر وي خو ژوند چې کوم دی هغه تر مرګ ښه دی نو یوه به بیا داد ورکړو کمال صاحب بالکل ارشاد دې کار نه فرصت لکه چې نه کوي دې کار نه فرصت لکه چې نه کار کوي نه فرصت لکه چې نه کوي مینه محبت لکه چې نه کوي ډېر نه کوي ما ته د کتاب مدام خور کړی وي ما ته د کتاب مدام خور ما ته د کتاب مدام خور کړی وي ځان ته نصیحت لکه چې نه کوي یعنې دا وګوره موږ ځان پرېښی دی بل ته وایي دا شعر به بیا وایي ما ته د کتاب مدام خور کړی وي ما ته د کتاب مدام خور کړی وي ځان ته نصیحت لکه چې نه کوي او زما په شهادت جنت غمجن ملا زما په شهادت جنت غمجن ملا خپله ته جنت لکه چې نه کوي زما په شهادت جنت غمجن ملا زما په شهادت جنت غمجن ملا خپله ته جنت لکه چې نه کوي او خلاصې تڼۍ ګرځې توپنچې سره خلاصې تڼۍ ګرځې توپنچې سره ژوند د شرافت لکه چې نه کوي د نن د ځوانانو منظرکشي کوي عکاسي یې کوي ته ځان پټوې خو زه پوهېږم ته ځان پټوې خو زه پوهېږم نور مو امامت لکه چې نه کوي ته ځان پټوې خو زه پوهېږم ته ځان پټوې خو زه پوهېږم نور مو امامت لکه چې نه کوي لوی سوې خو خویونه د ماشوم کوي لوی سوې خو خویونه د ماشوم کوي خویونه د ماشوم کوي خوی د ادمیت لکه چې نه کوي او وسربازه پرېږده تماشې نشي وسربازه پرېږده تماشې نشي غم د آخرت لکه چې نه کوي ډېر ښه وسربازه پرېږده تماشې نشي وسربازه پرېږده تماشې نشي غم د آخرت لکه چې نه کوي او زما په شهادت جنت غمجن ملا زما په شهادت جنت غمجن ملا خپله ته جنت لکه چې نه کوي او بیا دا رنګه زما نامه په چنارو کړي زما چې دغه درې څلور مصري یې بس دي دپاره د دې چې د شاعر دی نه او په رښتیا شاعر دی چې دا نور هېڅ نه وي نه نو د ځوان او بیا دومره ښایسته ښکلی عکس او دومره ښایسته نوم نو زما خبره هم دومره د کمال صاحب نه چې د ده څخه ډېره توقع ده خپل کلام ته دي خپل قلم ته دي خپل تخلیق ته دي دوام ورکوي د ادیبانو شاعرانو سره دې ناسته کوي او په ادبي محفلو کې دې شرکت کوي خو بنیادي خبره د مطالعې ده او څومره کتاب ته ورنږدې یې څومره د مطالعه پراخوي د غونګې د شعر او دی په دغه شعرو کې ما سره پوره د مطالعې معلومېږي او د کتاب شوقي دی پر بستر پروت یم خلک دعا ته راځي پر بستر پروت یم خلک دعا ته راځي زما د شهید ارمان پاتا ته راځي پر بستر پروت یم خلک دعا ته راځي زما د شهید ارمان پاتا ته راځي ستا د سلوک باران کړه لاره داسي ستا د سلوک باران کړه لاره داسي چې قدم مخ ته وړم نو شاته راځي ستا د سلوک باران کړه لاره داسي ستا د سلوک باران کړه لاره داسي چې قدم مخ ته وړم
نو شاته راځي او پر زیارتونو دومره وګرځېدم پر زیارتونو دومره وګرځېدم چې اوس زه ورنسم دوی ما ته راځي ډېر خوندور بیا یې ووایه پر زیارتونو دومره وګرځېدم چې اوس زه پر زیارتونو دومره وګرځېدم چې اوس زه ورنسم دوی ما ته راځي او ستا محبت د خلکو پیر کړمه زه ستا محبت د خلکو پیر کړمه زه اوس په دعا پسې بیدیا ته راځي سارای پسې لټوي دا د ناایلو حکومت دی دلته دا د ناایلو حکومت دی دلته انعام هغه وړي چې څوک پاته راځي ډېر د میرټ نسته یعنې دا د ناایلو حکومت دی دلته انعام د ناایلو حکومت دی دلته انعام هغه وړي چې څوک پاته راځي او خدای له انسانه لا ناراضه نه دی خدای له انسانه لا ناراضه نه دی ځکه چې اوس هم لا دنیا ته راځي یعنې د هر کشنې پیدایش دا ثابتوي چې الله جل شانه د خپلو بندګانو څخه مایوسه نه دی درست هغه کلمې راوړې زما نامه پر چنارونو کاږي هغه ګودر ته څه کوي دا ته راځي او سرباز بنګلې څه کوي ښار څه کوي سرباز خو ای زړګیه تا ته راځي تمام شعرونه انتخاب شعرونه کمال صاحب نو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې شاعر خوندور دی دغومره شعرونه خوندور دي ځوان فکر دی نوې وینه ده اخرنی کلام به لا تاسو ته ډالۍ کو ارشاد زموږ فکرونه تړي زموږ د دیدن لاره تړي څومره سپین سترګې دي چې سترګې مو له یاره تړي او دوی ماشومانو ته ډبرې ورکوي په لاسو هم په کوڅه کې راته سپي زما د پاره تړي او خوب مې لیدی چې مشرانو دا اعلان کړی وي چې د سرونو سوداګرو ته به لاره تړي او زموږ مدرسې نړوي دوی زموږ مکتبونه سیځي نجونې مو هم د پوهې زده کړي له سینګاره تړي موږ د بیلتون تور دیوالونه هیڅ منلي نه دي دوی په ډیورن موږ کوټیوال له کندهاره تړي موږ د بیلتون تور دیوالونه هیڅ منلي نه دي دوی په ډیورن موږ کوټیوال له کندهاره تړي او د وخت منصب په جیلخانې د ظلم ونړوي جیلخانې د ظلم ونړوي دوی به تر څو پورې بچي له مور و پلاره تړي او ستا لیوني آرین خو سم ستا عبادت کړی دی د کوڅې خاوره دی تعویض تر غاړه یاره تړي قدرمنو لیدونکو د سرباز آرین لاس د مینې راکړه دغه شعري ټولګه چې د سپین غر ادبي ټولنې چاپ کړې ده او دا ډېر خوندور کتاب دی چې تاسو یې لاسته راوړئ پر بېلابېلو کتاب پلورونکو دوکانو باندې هم تاسو ته میلاویږي موږ د لیکوال نمره هم تاسو ته درکړه د ده سره نیغ په نیغه رابطه هم نیولی سئ چې دا کتاب ترلاسه کوي او ویل ولی نو به د سرباز آرین پر شاعري باندې نور خوندونه هم واخلئ موږ به تاسو ته هر اتوار نوي ځوانان او نوي لیکوال نوي کتابونه معرفي کوو
تاسو یې را سره بدرګه کوئ ملګرو. زموږ شخصي پیج ته هم کله سفر کوئ. کرتو د پیاوړي لیکوال زما شخصي پیج دی او تیمورشاه کمال هم د پیاوړي لیکوال پیج دی چې تاسو ورباندې ادبي خپرونې او مشاعرې کتلی سئ. روڼ سهار د فیض شهزاد صاحب پیج دی چې پر دغه پیج هم تاسو د موږ سره پښتو ادبي بېلابېلې خپرونې کتلی سئ. ستړی پښتون مه هېروئ، را سره شیروئ ملګرو. زموږ دغه کتابي سلسله مخته هم خپلو انډیوالانو او ملګرو ته شیروئ چې داسې د پښتو ادب او پښتو ژبې دا خدمت روان وساتو. تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال، فیض شهزاد صاحب او طاهر لیوال صاحب له تاسو اجازه غواړو. بل اتوار به د نوي کتاب سره تاسو سره به مخامخ کیږو. تر هغه وخته مو پر الله سپارم. ژوندي ګړندي او په امن اوسئ.